په ژوند کې د ټولو لویه غلطي څه ده؟ دا چې موږ د خلکو نه تمه لرو. موږ فکر کوو چې زما ورور به زما سره مرسته وکړي، زما ملګری به ما هیڅکله پرې نږدي، زما خپل به تل زما تر څنګ وي. خو حقیقت څه دی؟ حقیقت دا دی چې ته کله د چا نه تمه وتړې نو خپله خوشحالي د هغه په لاس کې ورکې، او که هغه ستا د تمې مطابق عمل ونه کړو نو درد تا ته رسي، خفه کېږې ته. یاده ولره، هر څومره چې تمه زیاته وي هماغومره درد هم زیات وي. ډېر خلک وایي ما د هغه دپاره ډېر څه وکړل خو هغه زما مرسته ونه کړه. خو پوښتنه دا ده، تا دا هر څه د الله دپاره کړي وو او که د انسان نه د بدلې په تمه؟ په ژوند کې یو اصل دی، څوک چې د انسانانو نه تمه لري هغه مایوسه کېږي، او څوک چې د الله نه تمه لري هغه هیڅکله تش لاس نه پاتې کېږي. ته به کله قوي شي؟ کله چې دا فیصله وکړي چې زه به په خپل زور ژوند کوم، زه به په خپل مهنت باور کوم، زه به په خپلو خپو ودرېږم. که څوک مرسته وکړي ښه ده، که ونه کړي هم ستا سفر به ونه درېږي. سوچ وکړه، که ته هر کار د دې دپاره کوې چې خلک دې تعریف وکړي نو ته به د خلکو غلام شي، او که ته دا کار د ځان د ښه کولو دپاره کوې نو ته به آزاد شي. اصل ازادي هم دا ده. په ژوند کې هر څوک ستا نه وي. ځینې خلک یوازې د خپل پیدې دپاره راځي، ځینې یوازې وخت تیروي، او ځینې خلک درته سبق درکوي. نو د خلکو د بدلولو کوشش مه کوه، بلکې ځان قوي کا. یاده ولره، کله چې ته په ځان باور ولرې نو د دنیا هیڅوک تا کمزوری کولی نشي. ستا ورور دې مرسته کوي که نه؟ ستا ملګری دې در سره ولاړ وي او که نه؟ خلک دې قدر کوي که نه؟ ته به خپل قدر خپله وکړې. هر انسان خپله جګړه لري، هر څوک د خپل ژوند په فکر کې وي. دا بده خبره نه ده، دا حقیقت دی. او کله چې ته حقیقت ومنې نو زړه ته سکون راځي. په خپل ژوند کې دا اصول ونیسه، د چا نه ډېره تمه مه لره، د چا نه ډېره ګیله مه کوه، د چا دپاره خپل عزتي نفس مه قربانوه. هر څومره چې ته د خلکو شاته ځغلې هماغومره د ځان نه لرې کېږي. قوي انسان هغه نه دی چې هیڅکله نه ماتېږي. قوي انسان هغه دی چې د ماتېدو نه وروسته دا زده کړي چې نور به د چا نه تمه نه لري. زه به کار کوم، زه به زده کړه کوم، زه به ولیږم، خو بیا به پخپله پورته کېږم. که په ژوند کې سکون غواړې نو خپلې تمې کمې که. چې تمې کمې شي ګیلې کمیږي، چې ګیلې کمې شي زړه سپکېږي، او چې زړه سپک شي ژوند اسانه شي. نن دا فیصله وکړه، زه به د چا نه نفرت نه کوم، خو په چا به تنقید هم نه کوم. زه به د ټولو سره ښه چلند کوم، خو خپله کمزوري به چاته نه ښایم. زه به مینه کوم، خو خپل عزتي نفس به نه پرېږدم. په آخره کې دا خبره یاده ساته، کله چې ته یوازې تګ زده کړې نو الله به درته داسې لارې پرانیزي چې نور د چا مرستې ته ضرورت ونه لري. په ځان باور وکړه، په خپل مهنت باور وکړه، او په خپل رب باور وکړه. خلک بدلیږي، حالات بدلیږي، خو که ته قوي شوې نو ستا ټول ژوند به بدل شي.